ژوندی اوسئ. زما نوم سید احمد شاه د کندهار ښار د جله سیمې ناحیې اوسېدونکی یم. مکتب له نیکه مرغه د کندهار د ظاهرشاهي عالي لیسې څخه د 12م صنف څخه فارغه شوی یم او د مالویت مشکل مې د مکتب په 5م صنف کې وم چې د داسې مشکل سره مخ شوی یم. مایوسه شوی نه یم او خپل جرأت مې ځکه د لاسه نه جوړ کړی چې همدا دی اوس په کندهار ښار کې د میرویس نیکه پوهنتون کې د دریم کال محصل یم او د هغه تر څنګ د خیاطۍ د هنر او د موبایلانو د جوړولو د هنر او د شعر و شاعري لیکوالۍ هنر ترلاسه کړی دی. راتلونکې هیله او ارزو مې دا ده چې یو داسې شخص له ځان څخه جوړ کړم چې د افغانستان لپاره یو مبارز شخص واوسم او د دې هېواد لپاره کار وکړم. ځوانانو ته مې دا پیغام دی چې د دې هېواد لپاره کار وکړي او هېڅکله ناهیلي او مایوسه نه شي، ځکه چې مایوسي انسان له ډېرو کړاوونو سره مخ کوي.